دا وخت زه پېښور ورسک روډ باندې آرمي پبلک سکول کې موجود یم چېرته چې د سې شنبې په ورځ باندې د ترهګرو د برید په نتیجه کې د 140 نه زیات ماشومان او د سکول سټاف چې وغي وجل شي وو تاسو کته شه د آرمي پبلک سکول شاتنې دیوال له او کیمرا کته تاسو ته خو دا هغه دیوال چې په کم دیوال باندې کم حمله کوون کې وو هغه په دې دیوال له پورې غاړې نه راغلي دي او دغه د کندهار یې مات کړی دی او په دې باندې سکول ته داخل شوی دي په دیوال د وروړېدو وروسته د شته چې موږ تخکاری د هغه اډیټوریم هال دی چرته چې لومړی دغه وسلوال حمله کوونکي ورننه وتل او د ډي جی ایس پی آر په وینا باندې په دې حال کې تر ټولو زیات ماشومان هغه وجل شوي دي تر ټولو زیات مرګ جوړلم په دې حال کې وړېدل کوم د عیني شاهدینو تر مخه کوم چې دلته کې زده کوونکي وو هغوی دلته نه ژوندي وتلي دي چې موږ ورسره خبرې ترې شوې هغوی وایي چې دا هغه د اډیټوریم دروازه ده چې په کومې دروازه باندې حمله کوونکي دلته کې را داخل شول تاسو کتلی شئ دلته کې اول د مرمۍ یو نښه ده په شیشه کې لګېدلې ده او بیا دا دروازه چې کوم دی دا ماته شوې ده او په دې لار باندې هغوی را داخل شوي دي او همدا هغه حال دی چې په کوم کې د ډي جي آی ایس پی آر د وینا تر مخه تقریبا 100 ماشومان مړي د دې حال نه اوچت کړي شوي دي نو دلته کې بعضي سیزونه داسې دي چې هغه موږ تاسو ته نشو ښووی په دې حال کې هغه وخت کې ماشومان ناس وو د فرست ایډ ټریننګ روانو دلته کې موږ تاسو ته وښیو چې د فرست ایډ ځینې سامانونه هم چې کوم دنه پراته دي هم هغسې پراته دي چې څنګه په هغه وخت کې حمله شوې وه هغه وخت کې هغه سامانونه په کوم حال کې پراته وو هم هغه رنګ هغه په هغې میز باندې پاتې شوي دي جی دا د اډیټوریم حال هغه سره چې کومې ته ډریسنګ روم وي یا هغه ځای چې کله دلته پروګرامونه کیږي نو چې کوم خلک پروګرام کې برخه اخلي هغوی دلته کې خپل ځان تیاری نو دلته کې تاسو کتی شئ دا ټول ځای سوځېدلی دی داسې معلومیږي چې لکه دلته کې یوه چاودنه شوي اوس په دې اړه باندې نشو ویلی چې دا چاودنه به په څه رنګ خو که تاسو دننه راشئ نو دلته کې په دې ډریسنګ روم کې داسې ښکاري چې ځینې کسانو دلته کې پناه اخیستې وه او بیا دغه حمله کوونکي د ډریسنګ روم ته ورننوتي دي او هم هغه ځای کې هغوی په مرمۍ وویشتي دي ډزې پرې کړي دي د اډیټوریم حال د وتون وروستو دلته کې یو لایبرري ده په هغې لایبررۍ کې هم د حمله کوونکو ځینې خلک په ډزو باندې ویشتي دي خو د هغې وروستو اخیری چې کوم د امنیتي ځواکونو د حمله کوونکو ترمنځ کومه نښته شوې ده هغه دا ایډمنسټریشن بلاک دی یا د انتظامیې بلاک دی چې په کومې کې د پرنسپل دفتر عمر ټول نه زیات روانې دلته شوی دی نو تاسو ته ښیو چې څه دي دننه ایڈمنسټریشن بلاک یا د انتظامیه بلاک ته چې څنګه داخل شي دا هغه ړومبی حال دی دننه کوم ځای کې چې تاسو ته په نظر راتلی شي دا دیوالونه ټول چې کوم دي نو د دې باندې څه د شمېر نه بار چې کوم دی نو د ګولو نښې دي مختلف قسمه دماکو په چت باندې د هغې نښې دي دلته کې دفترونه دي مختلف هغه دفترونه چې کوم دی که تاسو وګورئ دا یو دفتر دی نو بار په دې باندې خو چې کوم بورډ لګېدلی و یا څه پې وو هغه هم روان شوي دي پته نه لګي چې دا دفتر کې څوک ناست وو خو په دې دفتر کې هیڅ څیز چې کوم دی نو هغه هم روغ نه دی پاتې تاسو لاندې کتی شئ دا چې کوم کتابونه یا چې کوم دفتري سامان دی هغه پروت دی بالکل سوی تر چته پورې چې کوم دی دا دفتر بالکل روان شوی دی د پکي هم بالکل هغه اخري صرف یو اثار یې پاتې دلته کې یو پکې و خو د دې نه اندازه لګېدی شي چې دلته کې یا اور لګېدلی دی چاودنه شوې ده د ډېر زور والا دا د ایڈمنسټریشن بلاک کې سټاف روم دی سټاف روم هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای کې چې استادان یا د سټاف چې نور کوم غړي یي هغوی دلته کې کینی نو د سټاف روم ته هم دلته کې هم ډزې شوي دي په دیوالونو باندې د ډزو دا نښې موجودې دي لاندې د وینو نښې هم شته دی بعضې شیزونه داسې دي چې هغه موږ نه غواړو تاسو ته وښیو دا د ایډمنسټریشن بلاک هغه سره چې د امنیتي ځواکونو تر مخه یو ځان مرګي دې ځای کې ځان لوځولی دی دا تاسو کتی شئ چې دیوال یې په مکمله توګه سوری کړی دی او پاس چې کوم دیوالونه دي هغې باندې هم چرې او مختلف قسمه چې کوم د وسپنې هغه ډیبری وغیره په هغې کې استعمالیږي هغه په دې دیوالونو لګېدلي دي
دا د ایڈمنسټریشن بلاک په دې حصہ کې که تاسو وګورئ دلته کې د اے پی ایس چې کوم وردي ده د سکول چې کومې جامې دي د هغې یو د ماشوم یو ګوډاګی دی چې هغې ته جامې اچولې شوي دي نو د دې نه هم داسې ښکارېږي چې د ډزو نښې پکې شته سوري پکې شته جامې شتېدلې دي چې لکه دې ته هم چې کوم نه حمله کوونکو پرې ډزې کړي دي. آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید نن درېیمه ورځ ده خو په خیبر پښتونخوا او بیا په خاصه توګه پېښور ښار کې هم داسې ماحول دی چې لکه په هر کور کې غم وي په هر کوڅه او په هر لار کې د غم یو درون آثار موجود دي او دلته په دې سکول کې چې موږ کوم خلک ولیدل د حالات چې هغې خلکو په سترګو باندې لیدل نو سترګې یې د اوښکو نه ډکې وې. ځلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.